السلام علیکم. د ژوندون تلویزیون ډیرو درنو قدرمندو لیدونکو په سلام وړاندې کولو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دودونه خپرونه ګورئ، ماخوستان مو په خیر. قدرمندو لیدونکو خاص سلامونه مسافرینو ته، خپل تخنیکي همکارانو ته ښه راغلاست یو. دودونو خپرونه ده او کوښښ همدا کوو چې په نننۍ خپرونه کې یا په بېلابېلو خپرونه کې د هېواد نومیالي مشران، مخور سپینګیري ملک صاحبان په خپرونه کې ولرو، تر څو خپرونه لا ښایسته او ګلورینه شي. په جرګو او مرکو ورسره وغږیږو. لیدونکو زه به هم ډېرې خبرې نه کوم. په نننۍ خپرونه کې ډېر قدرمن مېلمانه را سره په خپرونه کې دي. خپرونه تاسو تر پایه وګورئ. موږ هم کوښښ دا کوو چې بېلابېل ځوانان، مخور سپینګیري مشران په خپرونه کې ولرو، تر څو په دود، دستور او په جرګو او مرکو او رواجونو باندې وغږیږو. ډاکټر صاحب جوړ تازه په خیر، د ښایسته جامې دې مبارک شه. ماشاءالله ماشاءالله. خوشحاله اوسې هلکه صاحب. تېر شوي اختر دې زموږ د خوا نه مبارک شه، ځکه چې د اختر په اوله ورځ باندې ما ورته جدا شوي وو، نو نن زموږ اوله خپرونه ده چې د اختر نه پس چې بیا الله پاک په خپرونه کې یو ځای کړو. څنګه یې ورځې شپې ښه تېرې شوې؟ الحمدلله ډېرې ښې تېرې شوې. الله دې وکړي چې د نړۍ په ټولو مسلمانانو دغه ورځې د اختر څو شېبې چې وې دغه خوشحالۍ ورځې په خیر تېرې شوې وي. ملک صاحب تازه زیری را باندې وکړه د خیره، نوې څه جرګې شوي دي او که نه؟ شوي دي. دا وطن خو داسې دی چې د مشکلاتو نه ډک وطن دی. که اوس فلحال یو څه نسبي امنیت راغلی دی، خو د تېر وخت 40 کلونو نه ډېرې ناخوالې داسې پاتې دي چې هغوی باندې به ډېر وختونه ولګېږي چې هغه حل شي. نو په شپه ورځ په دې کوشش کې یو چې د یو دوه مسلمانانو ترمنځ یو اصلاح راولو، سوله راولو او د هغوی ترمنځ کینو او دواړه سره بیرته ورونه کړو. نو په دا تېر نږدې وخت کې د مایپر په سیمه کې یو څه خلکو 30 کلونو راهیسې د ځمکې لانجه وه، بیا موږ هغې ته لاړو او هغه م انشاءالله چې په یو ساعت کې هلته کېناستلو، هغه جرګه م پای ته ورسول. هغه خلک هم سره په خپل منځ کې خپلوان هم وو، نو دوی ډېر سره په حساب باندې یو بل ته موږ احترام وکړه او یو بل ته تېر شول او هغه کوم مشکلات چې و د 30 کالو نه د دوی ته ستونزې جوړې شوې وې هغه د منځه لاړلې. دغه ضرور ده چې د اسلام او د زموږ او تاسې د پښتو هغه غني عنعنات چې له تېر نه موږ ته پاتې له پلرونو نه په جرګو کې د هغې تجاربو نه ګټه واخلو او په هغه طریقه باندې موږ مخکې لاړ شو. نو جرګه به هم ډېره کامیابي او که اخلاص په یو جرګه کې نه وي، هغه جرګه بیا که یو څو ورځو دپاره صلح وشي شوي وي، که نه بیا به د هغې نه زیات مشکلات په هغې کې. او مهم شی چې د اخلاص او ښه نیت دی چې په یو ځای کې وي. هیڅ شی، هیڅ مادیات باید په نظر کې ونه نیول شي چې یو ځای کې جرګه کېږي، باید هغه په خلوص د زړه سره او د دې په خاطر باندې د ثواب او د الله تعالی د رضا لاسته راوړلو په خاطر باندې په هغې کې باید سړی مخکې لاړ شي، نه په یو خودغرضي او نه په کومه تمه توقع او نه په کوم بل څه تمنا باندې. هلکه صاحب ډېره ښایسته خبره کوم. ملک صاحب نه هم خبرې ورو او شهیدالله ورور نه هم وفا صاحب نه هم، خو بله ورځ خبرې نه زه د شهیدالله ورور کلي ته تللی وم. د اختر 2مه ورځ وه، بس هلته چا پسه حلال کړی و، مړه پسې حلال کړی اوس دا لرې کلمې ته ایستلې نه دي او تنور د پاسې اړی وراړی. نو لکه دا لرې کلمې خو ته وباسئ که نه، نو لرې کلمې ته ملک صاحب ایستلې نه دي او اوس دا پسه دی اور د پاسه اړی راړی او دې کې پسه راډز واله چې راډز یې ول صاحب او زمونږ یو شینواری و، هغه ته چې خدای دې بي خو بس دا دې څه چل وکړو، دا بل ورور ته چپ شه لالا بېګی خو دا چې ګرنیټ خوړلی و. نو کله کله پکې داسې مونځي که نه. شهیدالله وفا صاحب د کلي رواجونه او دودونه را سره لیدونکو سره شریک کړي. څه رواجونه، څه دودونه لرو؟ خو چې اخترونه راشي الکوزی صاحب، نو بس اول خو چې وړوکې اختري بس خپلو خپلوانو کره لاړ شي، اول مبارکۍ له یعنې مشرانې خپلوانې دوستانې مبارکۍ له ځي او بل کورونه هلته مبارکي ورکوو، هغه بیا راځي موږ له هلته مبارکي ورکوي. نو بس بیا 2مه ورځ یا 3مه ورځ الکوزی صاحب داسې راوځو، کونړ له چکر ووو، ننګرهار له راشو، همداسې کابل له راشو، ملګري دوستان یې راسره. د چکر ورځ تاسو 3مه ورځ 3مه او 2مه ورځ یو اوله ورځ د خپلو خپلوانو له. لوی اختر کې چېرته لاړې؟ لوی اختر کې خو الکوزی صاحب اوله ورځ خو هسې نو باندې حلالۍ پکې اختري ده که نه، بس بیا اول لمونځ دی مانځنه، بس بیا حلاله شي. بیا راشم بس همالته مانځه هغه یادګار ځای کې چې لمونځ وشي خپلو کې سره د هغوی که نه سپین ږیري خپلو خپلوان یې هلته مبارکي وکړو، بیا د مبارکۍ نه راشو وروسته خپله حلاله وکړو. بس حلاله چې وکړو د حلالۍ نه بعد بس بیا هم د خپلو خپلوانو له ورشو په اولې ورځ الکوزی صاحب
همدو سره مبارکي ورکړو. بیا په دویمې ورځې راوځو بس چکر کله کونړ له لاړ شو کله کابل له چکر راوو. ډاکټر صاحب کته یو مرکه او جرګه حل کې او پلار روانې اما شومان بوی کنه پلار روانې ولا ډاکټر صاحب زموږ فیصله حل کړ ډېر انصاف یې وکړو عدل یې وکړ. دا خو لا پرېږده صاحب دا الکوزیز دا خو لا پرېږده د خوشحالۍ خبره راته وکړه. ووایه که اگر تاسو د پیسو خبر وکړو نو ما کې یو کرنټ را پیدا شو. کرنټ را کې دا پیدا شو چې زه خو اول خپل تخنیکي همکاران چې زموږ کوم دي مصطفی رو شو او داسې فهیم خان رو شو د دې نه مننه کوو چې دوی په وجه باندې لکه څنګه چې ملک صاحب ویله چې د تخنیکي همکارانو په وجه باندې موږ ډېر ځینو کې خلک ګوري. د مصطفی خان یو واده له بوتلم نو زه خو اوس دا خبر نه وم چې دا واده یا د فارسیوانان دی یا د پښتانه دي که نه نو ډېر ښایسته ماحول و چې هلته لاړم صاحب مړی یو 100 مې سندرې ویلې 100 ټوکې مې وکړې 1 روپۍ چا نه راکولی لکه وزیر صاحب ځکه تاسو پیسو خبر که ماته پیسې راشي نو موږ خپل تخنیکي همکار چې کوم دی مصطفی ورته مل وروره ما خو 100 سندرې ویلې او فقیانې مې ویلې نه څوک پیسې راکوي نه څوک چک چک کوي دا څه وجه ده. نو مصطفی وروره ته وایي چې یو فارسي سندره ووایه. اوس ما له فارسي نه راتله هغه وخت کې اوس د ځان نه شروع شوم چې هی برو برو بابا هرگز نمیتوانا هی برو برو بابا هرگز نمیتوانا نمیچوانی دا دیوانشا ملهای بابا هی برو برو بابا. یو دوه کسان الو صاحب یو سدي ډالر راکو نو ما زړه کې وته एकदम افغانو دي صاحب بابا په نوم یې د درګه که څنګه چل دی بس اوس په ځان پوه نه یم صاحب خو ما زړه ګول شاتنی مو وتی مل ګول خوشوي د خیره نو مړه صاحب سره به زغو ما دا یو نوم لري په ټول افغانستان کې جناب محترم جلال آباد الګوزه صاحب لغمان سمسورا زبردست زمونږ مشر زمونږ قدردان ملک صاحب راغلی دی او تاسو ویل چې سروبي نه کنه نو ملک صاحب دا خبره تکراری کوم مخکې خبرونه کې دا خبره کړې وه د سروبي کې یو مین والا ته ودرېدو نو بس یو غټ مې مې راواخېسته دا مې مې داسې بوی کو چې بوی مې کو هغه دوکاندار ډېر کینه کې شو وایي وروره دا مین خو خوستا نه دی دا مې ولې بوی کو ما ورته ملک صاحب مال دا مې مې بوی کړی نه دی مال غوږ کې مې ورته خبره وکړه نو شهیدالله صاحب وایي غوږ کې دې ورته څه خبره وکړه مال مې ته مې دا وویل ملک صاحب چې زما د ماما زوی دی 2-3 میاشتې وشوې چې د سین وړی دی نو مې نه مې دا پوښتنه وکړه چې زما هغه د ماما زوی خو دې په سین کې نه یې کتلی نو دوکاندار ته وایي چې مې درته څه ویله مال مې راته دا ویل چې زما خو په خپله 6 میاشتې وشو چې د اوبو نه راوتی یم که نه صاحب نو مسافرونو ته اکثر به ما یو شی ویلو چې و ډېر مې یادېږي خدایه څرنګه به وینه نه سلام رالیږي نه پیغام رالیږي خلک یې د کلیزې راځي نه و مسافر یار نه په خوله کېږي زه په جرګه ورپسې کلي ورلېږمه د مسافرو لویه خدایه باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه و موږ خو اغزي کرلي نه دي جانان زمونږ کلي ته ولې نه راځي نه ما د کونړ د سیند نه جار کړې زما جانان به پکې مخ وینځلی وي نه د اختر نه پس دا اوله خپرونه ده چې مسافرو دپاره مې یو 2 ټپې وکړي ګرانو مینوانو خفه نه شئ ګیله ونه کوئ او لکه څنګه چې ما وویل چې زه هر څه کوم ستاسو دپاره کوم یو هغه ماشوم واخیستو په غېږ کې ونیو په غېږ کې ونیولو وایي چې څنګه دی دا چې ولېږم تا له زه یو سلګون درکړم ښه تا له زه موټر راوړم تا له ما شیکل راوړی دی چې چا به اخیستو وروره چا به سلګونه ورکړل چا به 500 ورکړل چې چا ویل پارک ته دی بیا ما چا به دې پارک ته بوځم چکر یې در کومه په دې کې ګورې د خان یو زمیندار دی هغه هم خوار خپل زوی رانیولی و پرتوګ یې هم خپو کې نه و کمیس یې اچولی و خړ پړو چې راغی هغه هم یو کس راوغه شو په دې خپې ځان ته کېنولو اول خو چې په خپه ځان ته کېنولو داسې لرې یو دغه یې کول که نه چې دا څه مړه بټیکوټ غوا ده که څه دا ماشوم دی خو داسې کبر او غرور یې کولو که نه بس وروره وتې ښه ولېږه ولېږه ملکه جیب ته لاس کو ما زړه کې وګوره دومره زړه سوانې خلک هم شته د خان بچي له پیسې ورکړلې دا سړی وتې ولېږه چې تا هم دغه کومه جیب کې لاس منډلی یم زه دله به مې سلګون یا 500 ورکوي اوس دا ماشوم ته یې ورکړه زه چاکوی راوالم که نه چې تا نه دا پوجه وچکمه ښه چې تا نه دا غوږونه غوڅکمه نو ما دا خان زوی له پیسې ورکړې وروره پوه شوه موټر یې ولارې ولالې و دا غریب سړي زوی چې دی دنه اوس پوز یې غوږونه غوڅېد ګوزی صاحب ګوره زه چې ونیمه خبره تا باندې ښه ولګي بیا څنګه خان دی که نه خدای دې تا داسې خوشحال لري
ډاکټر صاحب اباد اوسې خاندې لږ د سړه نه خانده چې زه هم د سره خاندم که نه